راځئ وګورو چې دلته موږ سره د اعدادو څو ګروپونه دي. زموږ دا لوی مربع د سلو استازیتوب کوي، یعنې موږ سره دلته څلور دانې سله دي یا څلور سوه. زموږ دا زیړ ګروپونه هم د لسیزو استازیتوب کوي، یعنې دلته موږ سره درې دانې لسیزه دي یا هم درې دانې لسه. او زموږ دا شنه واړه ګروپونه هم د یویزو استازیتوب کوي، یعنې شپږ دانې یویزه یا شپږ دانې هم یویزه، چې دا مساوي کیږي له څلور د سلیزو په ځای کې، درې هم د لسیزو په ځای کې، او شپږ هم د یویزو په ځای کې 414. او زه غواړم له دوی نه 312 منفي کړم. 312 غواړم ورنه منفي کړم. 312 غواړم دا ورنه منفي کړم، چې زما په 312 کې دوه د یویزو په ځای کې دي، یعنې دوه د یویزو په ځای کې دي. یو هم د لسیزو په ځای کې ده، یعنې یو دانه لس. او درې هم د سلیزو په ځای کې دي، یا درې دانې سله یا درې سوه. اوس غواړم دا منفي کړم یا غواړم دا ورنه کم کړم. نو راځئ وګورو چې دا څه رقم منفي کوو یا دا هم څه رقم ورنه کموو. د سلیزو په خانه کې ما 4 دانې سله لرل یا 4 ګروپه د سلو لرل، او هغه نه دا 3 ګروپه د سلو لرې کوم. دا هم یو، دا هم دوه، او دا هم 3. نو ما سره څو ګروپه د سلو پاتې کیږي؟ ما سره د سلو یو ګروپ پاتې کیږي، یعنې که زه 400 نه 300 منفي کړم، ما سره به 100 پاتې سي. وروسته له سلیزو راځو د لسیزو خانه منفي کوو. ما سره دلته 3 دانې لسه وه، 3 دانې لس، او دغه یو لس ورنه لرې کوم، دا یو لس ورنه لرې کوم. ما سره څو دانې پاتې کیږي؟ ما سره 2 دانې لسه پاتې کیږي، 2 دانې لسه پاتې کیږي. وروسته د لسیزو له خانې نه راځو د یویزو خانه. ما سره ټول شپږ دانې یوه ول، او دغه 2 دانې یو ورنه لرې کوم. ما سره څو یوه پاتې کیږي؟ ما سره 4 دانې یوه پاتې کیږي، 4 دانې یوه، یعنې شپږ منفي 2 مساوي کیږي له 4 دانې یو سره. نو اوس د سلیزو په ځای کې یو، د سلیزو په ځای کې یو، د لسیزو په ځای کې 2، او د یویزو په ځای کې هم 4. نو زموږ د منفي حاصل ټول څو سو؟ 140. اوس نو زموږ سوال حل سو، او تاسو ولیدئ چې دا موږ سره رقم حل کړ. موږ 400 نه 3 سله لرې کړل، له 3 لسو نه مو 1 لس لرې کړ، او له شپږ دانو یو نه مو 2 دانې یو لرې کړل، او په پای کې زموږ ځواب 414 نه چې مو 312 منفي کړل 140 پاتې شول.